یوویشتمه پېړۍ لیک ناول لومړۍ برخه. نن یې له سهاره طبیعت جوړ و. پوهنتون ته په راتلو یې له هر یو محصل سره په غېږه ستړي مشي وکړه. دومره تیز عطر یې استعمال کړي و چې هر یو محصل به یې د خوشبویۍ لنډه ستاینه کوله. سرمایي دریشي، د سپین یخنقاق او سرې نیکټایي د سپین رنګ او د تور ویښتو سره عجیبه کیف کاوه. په لاس کې موبایلونه او د تیر په څیر د موبایل کیلي اړوله را اړوله. وخت نا وخت به یې د خپل ایفون موبایل ښیښې ته وکتل. پوهنتون له محصلینو ډک و. چا خندل، چا په کتابونو سرونه ټیټ کړي وو او چا په خپلو کې خبرې کولې. درسي ټولګي ته په رسېدو سم له واره په یو ټولګي ورننوت. محصلینو سره یې په خندانه خوله له روغبړ وروسته په درس پیل ورکړ. په لومړي ساعت کې ښه په شوق لیکچر شروع کړ. د دوی د ډپارټمنټ خاله ورته چای راوړ. د تیر په څیر یې سپین سرې صفاکارې ته وویل: خاله، کور خو دې له غنمو ډک شه چې پر ما د چایو لورینه کوي. پیاله یې په چپ لاس کې ونیوله او بیا یې محصلینو ته د چایو ست وکړ. خو مخکې د چا له ځواب ورته یې وویل چې خیر دی، کور کې به چای وڅښئ. د درس تر پایه هم خندا کوله او هم یې درس ورکاوه. هلکان او نجونې هم خوشحاله ښکارېدې، خو تر څو چې په ځان پوهېده درسي ساعت ختم و او په ډېرې خوښۍ له ټولګي راووت. خپل دفتر ته لاړو. برېښنا تللې وه. د چای یوه نیمه پیاله یې پر خپل میز کېښوده او یوه شېبه یې د صاحب شاه صابر کلیات راواخیست او د شاعرۍ په لوست یې پیل وکړ. که څه هم دا کلیات څو ځله لوستی و. دا چې د صابر د کلیاتو کتاب یې خپل یوه شاګرد ته ورکړی و او هغه بیرته ورته راوړی و، نو پر میز یې پروت و، ځکه یې د بیا لوستلو شوق وکړ. د صابر شاعري خو هسې هم خوند ورکاوه. او کله چې دا شعر ولوست: په غم کې ته یې، په نغمه کې ته یې، ته چېرته یې چې په نشه کې ته یې، اوس خو چې هر چېرته یې، هر څنګه یې، زما د زړه په آینه کې ته یې. په څېره کې یو دم بدلون راغی. ژوره ساه یې واخیسته. رنګ یې تک سور شو. د چایو له پیالې څو پرله پسې غړپونه وکړه او کتاب یې بند کړ. پر میز یې سر کېښود. دروازه را خلاصه شوه. دفتر ته د راننوتو اجازه یې وغوښته، خو ده ځواب ورنه کړ او بېرته دروازه بنده شوه. ورپسې بیا هم څو محصلینو دروازه خلاصه کړه. د اجازې غوښتنه یې وکړه. هېڅ ځواب یې ورنه کړ. په دهلیز کې د محصلینو شور جوړ و. چا خندل او چا کیسې کولې، خو دننه په کوټه کې دومره درنه خاموشي خوره وه چې څاګانو هم دا جرأت نه شو کولی چې دا خاموشي ماته کړي. دا خاموشي بیا معناداره خاموشي وه، داسې چې یو پټ درد یې لاره او دغه درد په ژبه پرته له ذهن څخه نور هېڅوک نه پوهېدل. برېښنا راغله. کوټه روښانه شوه او دی هم په چوکۍ کې راسم شو. سترګې یې وموښلې او خپلې ګردې عینکې یې په سترګو کړې. داسې ښکارېده لکه له سترګو یې چې اوښکې تللې وي، خو عینکې یې په سترګو کې ډنډ اوښکې پټې کړې. کمپیوټر یې روښانه کړ. تر څو چې کمپیوټر روښانېده په خپل دفتر کې په څو ګړندي ګامونو ښکته پورته لاړ. مبهم فکر ورلوېدلی و. په زړه کې یې څه ورګرځېدل، خو خوله یې غږ ته نه ښود. بېرته پر چوکۍ کېناست. د خپل فیسبوک صفحه یې پرانیسته او د ملګرو پوسټونه او تبصرې یې ولیدې. 15 دقیقې به په فیسبوک کې مصروفه و. د ملګرو پیغامونو ته یې ځوابونه وویل او ورپسې خپل ایمیل چې دا څو اونۍ نه و خلاص کړی خلاص کړ. د ایمیل د خلاصېدو سره یې جټکه وخوړه. عینکې یې ښکته پورته کړې. پر یو داسې ایمیل یې سترګې ولګېدې چې دی یې حیران کړ. دی کله هم د دغه ایمیل د راتګ تمه نه لرله او دا تمه خو یې کال وړاندې لا وژلې وه. خو دا چې ایمیل یې وکوت، نور پرته له کوم ځنډه ایمیل خلاص کړ چې پکې لیکل شوي وو: زینه ګله، سلام مې واخله. 100 زړونه مې سره یو ځای کړل او تا ته مې ایمیل ولېږه. نه مې ته هېر کړې او نه به شاید تا هېره کړې یم، خو نه تا لاس راکړ او نه ما زغم وکړ.
او نه د زما د لاس د نیولو کوښښ وکړ. هر څه لکه یو بې عنوانه لیک، لکه یو بې مزاره شهید، لکه یو بې رنګه رنګ چې په آخره کې ایس وي. آیا دا هر څه یو تصادف دی؟ آیا دا هر څه په خپله وشول؟ زه کله هم په ځان کله په دنیا فکر کوم او وایم چې ښایي هر څه زموږ د مینې په څېر نیمګړي وي. پرون د بحر غاړې ته لاړم. د یادښتونو کتابچه مې هم له ځانه سره یوړه. غوښتل مې چې ځینې خاطرې له ځان سره تکرار کړم. 2-3 مې ولوستې، خو فکر مې کاوه چې